د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود سیاسي خوځښت احمد مسعود خپل پخواني ټول مشران راغونډ کړي او د جبهه مقاومت غړي هم په هغه غونډه کې شتون لري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود په دې وروستیو سیاسي تحریکاتو په ترڅ کې د هغه څه په نوم چې جبهه بلل کېږي د دې بهیر یو شمېر مشران او مهم سیاسي او پوځي څېرې راغونډې کړي دي. د راپورونو له مخې دا ناسته د افغانستان د روان وضعیت او د راتلونکي سیاسي لارو چارو د ارزونې په موخه ترسره شوې ده. د زیاتو سرچینو د راپور له مخې احمد مسعود هڅه کوي چې د طالبانو مخالف سیاسي او پوځي لوري تر یو منظوم چتر لاندې راولي څو د افغانستان لپاره یو ګډ دریځ رامنځته کړي. راپور زیاتوي چې په دې غونډه کې د پخوانیو امنیتي او سیاسي څیرو ګډون د پام وړ و. بل خوا بیا زیاتو سرچینو راپور ورکړی چې ویلي دي احمد مسعود د جبهې له مشرانو سره په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزې یوازې د بیلابیلو مخالفو ډلو د یووالي او همغږۍ له لارې حل کیدی شي. د بي بي سي د معلوماتو له مخې په دې ناسته کې د سیاسي پوځي او ډیپلوماتانو انتخابونو پر موضوعاتو بحث شوی دی. سرچینې وایي احمد مسعود په دې غونډه کې څرګنده کړې چې موخه یې جګړه نه بلکې د فشار یو منظوم سیاسي چوکاټ جوړول دي ترڅو د افغانستان غږ نړیوال ته په واحد ډول ورسول شي. نوموړي همدارنګه د مشرتابه د همغږۍ واحد پیغام او د منظوم جوړښت پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. سیاسي شنونکي باور لري چې دا ډول غونډې د دې نښه ده چې طالبان مخالف لوري هڅه کوي ځانونه بیا تنظیم کړي. د شنونکو په اند که څه هم د متحدې جبهې د عملي ځواک او د نفوذ په اړه پوښتنې شته، خو دا تحریکات د افغانستان په سیاسي فضا کې د نوي بحث پیل ښیي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا او زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تر بیا خیر چارې